السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې خراب میموري کارډونه او خراب یوزبیانې بیرته سمې کړئ. هو ملګرو، نن سبا دغه د میموري کارډو او د یوزبیانو مسلې بیخي زیاتې شوي دي. کله چې تاسو یو میموري کارډ یا یوزبي څو ټایم استعماله کوئ نو بیا هغه خرابه شي، یعنې نه هغه ته شان ورځي، نه شان ځینې وځي او نه هم فارمیټېږي، ځکه هغه وایرس کرپټه کړي. هغه ستاسو یوزبي څه ده یا میموري کارډ څه ده، هغه وایرس در خرابه کړي، در کرپټې کړي. نو ملګرو ډېر کسان بیا دی کوي چې هغه میموري کارډ مات کړي یا یې وغورځوي. نو نه ملګرو، هغه خراب میموري کارډونه تاسو بیرته سمولی شئ. نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې خراب میموري کارډونه او یوزبیان یې بیرته سمې کړئ. او ملګرو تاسو ویډیو خامخا له خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دغه رقم ملګرو ګوره، له ما سره هم یو خراب میموري کارډ ده. نو دغه میموري کارډ اوس نه فارمیټېږي، یو رقم هم نه کېږي. دغه میموري کارډ مخته سم و، خو اوس دغه میموري کارډ خراب شو. نو ګوره کله چې دغه فارمیټوم دغه نه فارمیټېږي، ما ته دغه ایرر راکوي وینډوز واز انیبل ټو کمپلیټ د فارمیټ. نو دغه میموري کارډ به زه اوس په هغې طریقې باندې سم کړم. نو ملګرو تاسو به اوله راسئ وینډوز ته او دلته به سرچ ته راسئ. په سرچ کې به ملګرو تاسو ولیکئ CMD. CMD مطلب کمانډ پراپ. ملګرو کله تاسو CMD کې ولیکئ، اوس په دې CMD باندې به تاسو راسته کلیک وکړئ او دلته به تاسو رن ایز ا ایډمنسټریټر ووایئ او دغه به ملګرو تاسو یس کړئ. کله تاسو دغه یس کړئ، ګورئ موږ سره CMD خلاص شوله. دغه رقم دلته به اوس تاسو کې ولیکئ ډیسک پارټ. نو ما ډیسک پارټ کې ولیکئ. ډیسک پارټ کله تاسو کې ولیکئ انټر به کړئ. نو ملګرو کله تاسو ډیسک پارټ انټر کړئ نو اوس به تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ. دغه رقم ګوره لاندې موږ سره ډیسک پارټ راغلی. کله چې دغه ډیسک پارټ له تاسو سره راسي نو اوس به تاسو کې ولیکئ لیسټ سپیس ډیسک. لیسټ سپیس ډیسک به کې ولیکئ او انټر به کړئ. نو ملګرو کله تاسو لیسټ ډیسک کې ولیکئ، دغه رقم دلته به اوس له تاسو سره دوه ډیسک راسي. ګوره یو ډیسک 0 ده، دا ډیسک 0 چې ده دا د ټوټل کمپیوټر هارډ ډیسک ده، او یو دا ډیسک 1 راغلی. ډیسک 1 چې ده دغه به یا ستاسو میموري کارډ وي یا به ستاسو یوزبي وي. نو اوس به تاسو ورته ولیکئ سلیکټ ډیسک 1. ځکه سلیکټ ډیسک 1 په دې وجې موږ ښیو ځکه دا زموږ میموري کارډ یا زموږ یوزبي به دغه وي. نو دلته به تاسو ورته ولیکئ سلیکټ ډیسک 1 او انټر به کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو انټر کړئ، ګوره دلته لاندې راغلی وی ډیسک 1 از ناو د سلیکټډ ډیسک، یعنې ډیسک 1 سلیکټ شو. نو دلته به اوس ملګرو تاسو کې ولیکئ کلین او انټر به کړئ. نو ملګرو کله تاسو کلین کې ولیکئ، له هغه بعد به اوس تاسو کې ولیکئ کریټ پارټیشن پرایمري. ملګرو ګوره تاسو به سپیلنګ مسټیک نه کوئ. کوم چیرې دا یو لفظ پرېښوئ بیا کار نه کوي او دغه رقم کریټ پارټیشن پرایمري به کې ولیکئ. کله چې دا تاسو کې ولیکئ نو اوس به تاسو کې ولیکئ اکټیو او انټر به کړئ. کله چې تاسو اکټیو کې ولیکئ ملګرو، اوس به اخري ته تاسو کې ولیکئ فارمیټ FS is equal to FAT32. ملګرو دغه به تاسو کې ولیکئ فارمیټ FS is equal to FAT32 او انټر به کړئ. کله چې تاسو دغه انټر کړئ ملګرو، ګوره د دې کار خلاص شو. اوس ګوره دا 0% کمپلیټډ. اوس به دغه تر 16 پورې ورسېږي. هر څنګه خراب میموري کارډ یا خراب یوزبي سیم وي، که هر ځای خراب شوی، که په موبایل کې خراب شوی، که په MP3 کې خراب شوی یا په کمپیوټر کې درڅخه خراب شوی وي، هر رقم یوزبي او میموري کارډ کوي نو هغه تاسو دلته سمولی شئ. نو اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ او دغه رقم دغه به تر 16 پورې ورسېږي او هغه میموري کارډ به سم شي. دغه رقم ملګرو داسې کله تر 10 پورې ورسېږي هم تاسو که هغه خپل میموري کارډ بیا کتلی شئ. نو خالص تر 10 پورې ورسېږي هم ستاسو میموري کارډ سمېږي. نو تاسو بیا تر 16 پورې پرېږدئ. نو دغه رقم دا په دې وجې لږ ټایم اخلي ځکه دا میموري کارډ چې ده دا تقریبا 4 GB ده. نو دا لږ غټ ده په دې وجې باندې. نو دغه رقم زه ورځم ګوره، اوس دلته زه فارمیټوم اوس ما ته څه شی راړوي. ګوره زه دا فارمیټوم اوس بیا ما ته دغه راړوي یو ډو ناټ هیو سسپیشنټ رایټ ټو پرفارم دس اپریشن. نو دغه رقم اوس به خالي تاسو څه شی وکړئ ملګرو، دغه CMD به راسئ کلوز به کړئ. دغه CMD به تاسو کلوز کړئ. کله چې تاسو ملګرو دغه کلوز کړئ، اوس به خالي او میموري کارډ ځینې وکاږئ او بیرته به تاسو ورواچوئ. نو کله چې بیرته تاسو ورواچوئ ملګرو، ګوره اوس بیا دغه راغلی وایي فارمیټ یې کړه. نو ګوره زه اوس فارمیټ بټن باندې کلیک کوم، سټارټ او دغه رقم اوکې مې کړئ. کله چې دغه زه اوکې کړم، ګوره تاسو کتلی شئ ستاسو له مخه دا میموري کارډ سم شو. هغه 4 GB میموري کارډ ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ دغه اوس سم شو، ستاسو هر شی ولېږلی شئ. نو ملګرو دا ډېره خوندوره طریقه ده. په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل خراب میموري کارډونه او یوزبیانې سمې کړئ که په هر شي کې خراب شوي وي. نو ملګرو که مې چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او که تاسې کومه ویډیو غواړئ خالي موږ ته په کومنټ کې ولیکئ. انشاءالله ډېر ژر به موږ هغه ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو. نو ویډیو د خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي.
او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ هغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاوي په